توی باچا سلامت مونږ هغه خلکو چې د خنزیر غوښې م خوړې، مونږ هغه خلکو چې سپی ګیدړ او لومبړ با خوړه، مونږ هغه خلکو چې دروغ باوي، مونږ هغه خلکو چې ګاونډي رانه اور کې ولاړو. دا پښتانه وکړو، پښتانو نه هم ګاونډي اور کې ولاړې د خنزیر غوښه پردي مالونه خوري، د خنزیر د غوښې نه پله ده، پردی ځمکې قبضه کړي هغه هم چاله نه ورکوي، دوکاندار له قرضې هم نه ورکوي خپلې، چانه چې قرض والي هغه هم نه ورکوي. پردي حقونو باندې هم دا د ماخکل پښتنو کارو ګاونډي زمونږ نه مور کې ولاړي او تاو دې کلي کې هم دغه د خیال وکړه لږ لږ او زمونږ کلي کې هم دا دی هر سړی چې دی نو لار او ډپا او چجا کوسۍ پې تنګه کړې ده، خیال لري لارې تنګې کړي دي او بیا ورپسې ډپه ده او ورپسې چجا ده او نبي علیه السلام ویلي دی حدیث بالکل صحیح د بخاري شریف ته چې یو لیش پردی ځمکه دی په ظلم قبضه کړه نو کاغه لاری، کاغه د کاڼا مامایی، کاغه د کونډي، کاغه د یتیمی، کاغه خلایی، کاغه شاملاتی، کاغه شاملاتی دهی، کاغه بلا بلایی نو وہ واړه ځمکې به ولا الله دې غاړې تاجي. بهرحال دا خبرې دي کتاب کې دې کې حدیث لیکلی وکیل صاحب دې لګولی دی سار مې خیال کو دې دواړو باندې څوک عمل نه کي، یو څو پښتانه پې نه کي، یو طلب العلم فریضة علی کل مسلمن، په هر مسلمان باندې علم چې دی نو دا فرض دی. نو پښتانه په سکول کې هم د ټول نه ډېر نالایق او په جومات کې هم دغه حال دی. قرآن شریف پله که شپېته تنو په جومات کې مونځ وکړو او ورته وایې چې د قرآن د ناظرې تلاوت د شپېتو کې 16 ورځي نو چې د 15 به پکې نه وي، تلاوت نه ورځي او کتاب نور علم خلاصه کوي، نه په جنازه پوه دي نه په مانځه پوه دي نه د مانځه په فرض پوه دي نه په واجب پوه دي. نو طلب العلم دې باندې دي عمل نه کوي. بل طلب الحلال فریضة علی کل مسلمن، بل حدیث دا سره حلال رزق لټول دا په هر مسلمان باندې فرض دي. نو حلالو کې مونږ دی نه یو، په دکاندارۍ کې 2 نمبري ده، په زرګرۍ کې 2 نمبري ده، په لوارۍ کې 2 نمبري ده. دغه شانته یي خو چې کم یو کار مونږ ته حواله دی او مونږ کم کسب کوو که په بار ملک مزدوري کوو نو د پټرولو په کاته کې کراته غلا میلاویږي نو ایله پې نه کوو، په ګازرو ارید کې کراته غلا میلاویږي نو ایله پې نه کوو، په ګازرو نزیب کې کراته غلا میلاویږي نو ایله پې نه کوو، په ګازرو براره کې کراته غلا میلاویږي، براره پکې وړې وړې ګازري دا چې دی هلته را ګازرې وباسي دا لوګانو په کار کې او دا غټ غټ ریوران په بار ملکونو کې او که په بقاله کې چا کینولو په دکان کې نو په هغې کې هم چانس ته خبره ده، چانس ته پراته یو مونږه که نه چې چانس راته میلاویږي نو په غلا په حرامو باندې مونږ ایله نه کوو.